چې د الله رسول فرمایي وی والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه. الله رب العالمین دا هغه سړي سره خپل امداد جاری ساتي څوک چې د خپل رور مسلمان سره مدد کوي. چې د مسلمان په حاجت کې وته دا هغه یو ضرورت دی، دا هغه یو حاجت دی، دا هغه یو مسله ده او ته ولا وته دا ولا حل کې، نو چې څوک پورې ته د هغه په حاجت کې الله به ستا په مدد کې. نو چې رب العالمین د مدد کې ستا به څه حاجت چاته پاتې شي. دا وجه ده د الله نبی فرمایي وی د مسلمان د یو حاجت دپاره وتل چې زه د یو مؤمن مسلمان حاجت پسې وځم، دا ماته د یو میاش اعتکاف نه په مسجد نبوي کې غوره عمل ښکاري. چې په مسجد نبوي کې زه اعتکاف ته ناست یم روغه میاشه، او بل طرف ته د یو